نو په تیر ویډیو کې موږ دې ځل راورسېدو چې د یو شي ځایګی په دایره کې چې د په دایره باندې خوځښت کوي او د وخت په یو لحظه باندې په یو پوینټ باندې دلته دی نو د پوزیشن د یو ویکټر په ذریعه موږ ښیو آر چې د دایرې د سنټر نه تر هغه پوینټه پورې دی او دغه آر موږ لیکو د دې دایرې د ریډیس او د دې ګوت تیټا په بڼه نو آر چې کوم دی دا برابر دی د آر د میګنیچیوډ کوم چې دایرې ریډیس دی او دغه ځله کوساین تیټا ځله آی یونټ ویکټر که دا زموږ ایکس اکسس نو آی یونټ ویکټر په دې اړخ کې او که دغه زموږ وای اکسس نو جے یونټ ویکټر زموږ په دې اړخ کې تیټا جے نو بیا موږ د دې نه دا معلوم کړو چې د ویلاسټي چې کوم ده هغه په ای کوم چې د دې ویکټر باندې دلته ښودلی شوې ده د ویلاسټي ده او دا ویلاسټي برابر ده کله چې موږ د آر ډیریویټیو واخلو دا موږ وکړو نو موږ سره راشي آر ځله اومیګا اومیګا څه ته وایي دا موږ وویل چې د اکسلریشن راځئ چې معلوم کړو نو څنګه چې تاسو ته پته ده چې په دایره کې خوځښت کیږي او د ویلاسټۍ چې کوم میګنیچیوډ دی یا رفتار دی هغه نه بدلیږي خو د رفتار مخه بدلیږي په دې ځای باندې چې دی کله دی نو د رفتار مخه یې دغه ده په دې اړخ کې کله چې په دې پوینټ باندې د رفتار مخه یې دا ده کله چې دې ځای ته راورسي نو د رفتار مخه به دی نو په هر پوینټ باندې د رفتار مخه بدلیږي خو په رفتار کې کمی زیاتې نه راځي نو اکسلریشن به خامخا پرپنډیکولري ویلاسټۍ ته او دغه اکسلریشن به خامخا دننه پلوي نو په دې ځای باندې به اکسلریشن پرپنډیکولر شي ویلاسټي ته او دا به دننه پلوي که دا په دې ځای دی نو اکسلریشن به دننه پلوي نو چې اکسلریشن دننه پلو شي دا د زیږي ویکټر چې کوم دی دا د دننه نه بار پلو دی یعنی د دایرې نو اکسلریشن په کار ده چې د زیږي د ویکټر په الټا راشي یعنی د سنټر پلو راشي نو راځئ چې ډیریویټیو واخلو د دې وی چې دغه خبره موږ سره راځي او که نه نو سمه ده راځئ چې د دې ډیریویټیو واخلو نو اکسلریشن د ویلاسټي ډیریویټیو دی او دا به برابر شي د ډي وی بای ډي ټي نو چې د وی موږ ډیریویټیو واخلو آر اومیګا پکې ټاکلي دي نه بدلیږي دا ډیریویټیو به په ساین تیټا باندې عمل وکړي خو د ساین تیټا ډیریویټیو تاسو ته پته ده چې کوساین تیټا یې دلته موږ سره راشي منفي کوساین تیټا او ورسره به ډي تیټا بای ډي ټي بیا ولیکو او دا به راشي په آی ډایرکشن کې او د دې او د کوساین تیټا د دې ډیریویټیو شي ماینس ساین تیټا او ډي تیټا بای ډي ټي به سره بیا ولیکو په جے ډایرکشن کې ډیریویټیو پوره شو څنګه چې موږ مخکې کړي اوس راځئ چې ډي تیټا بای ډي ټي دا خو پکې یو شریک شی دا به د بار وباسو نو باقي موږ سره څه پاتې شو نو اکسلریشن برابر شو د آر اومیګا او ډي تیټا بای ډي ټي او دلته موږ سره پاتې شو ماینس کوساین تیټا په آی اړخ کې او ماینس ساین تیټا په جے اړخ اوس دغه اومیګا ته موږ مخکې ویلیو دغه ډي تیټا بای ډي ټي هم دغه اومیګا دی نو چې یو بل ډي تیټا بای ډي ټي راغی نو دلته موږ سره اومیګا طاقت 2 راغی نو زموږ اکسلریشن برابر شو د آر ځله اومیګا طاقت 2
منفي کوساین تیټا ځله آی منفي ساین تیټا ځله جې. نو که ستاسو خیالي نو اکسلریشن راځئ چې د آر د پوزیږي ویکټر دلته دوباره ولیکو چې یو بل سره وګورو. زیږي ویکټر دی د دایرې ریډیوس ځله کوساین تیټا آی ساین تیټا جې. نو د دې نه علاوه دا خو د زیږي د ویکټر میګنیچیود دی، دا د اکسلریشن میګنیچیود دی. باقی وګوره دا آر د دایرې د مرکز نه د سنټر نه لرې پلاو دی او د اکسلریشن دا ویکټر چې دی نو دا بیخي د دایرې مرکز پلاو دی. ولې؟ ځکه چې په نیګیټیو باندې ملټیپلای شوی دی، یعنی که دا دایره ده او د زیږي ویکټر مونږ سره دا دی او دا ویکټر مونږ سره دی آر یونټ ویکټر کوم چې دا ویکټر دی. نو دا ویکټر چې په نیګیټیو کې په دلته هم نیګیټیو دی او دلته هم نیګیټیو دی، دا هماغه ویکټر دی د اکسلریشن لپاره. نو دی به بالکل الټه شي. نو د اکسلریشن ویکټر د سنټر پلاو دی، یعنی اکسلریشن مونږ داسې لیکلی شو چې د یو میګنیچیود دی چې آر اومیګا سکویر ورته وایي او ورسره یو اکسلریشن یونټ ویکټر دی. نو اکسلریشن یونټ ویکټر د آر د یونټ ویکټر په چپه دی. نو اکسلریشن دی سنټر پلاو دی. اوس راځئ چې د اکسلریشن دی میګنیچیود ته وګورو. د اکسلریشن چې کوم میګنیچیود دی نو زه به ای ولیکمه او د پاسه به پرې غشی نه کوم. دا د اکسلریشن میګنیچیود یا شمیره شوه، دا د آر ځله اومیګا طاقت 2 برابر دی. راځئ چې د ویلاسیټي میګنیچیود ته وګورو، هغه و آر ځله اومیګا څنګه چې موږ مخکې ویلي. نو اوس که دا اومیګا موږ د دې ویلاسیټي په بڼه ولیکو نو دا موږ دواړه غاړې په آر وویشو، نو وی په آر باندې ویشلې. نو راځئ چې په دغه اکسلریشن کې دا ولګو. نو موږ سره راغی آر او دا اومیګا د وی په آر ویشلې طاقت 2. نو دا موږ سره شي آر وی طاقت 2 آر طاقت 2. نو یو آر به د یو آر سره ختم شي، موږ سره راغی د وی طاقت 2 په آر ویشل. نو چې کله یونیفارم سرکولر موشن نو د اکسلریشن او د سپیډ په منځ کې یو خاص تعلقي او هغې ته دای. موږ به اکسلریشن د وی سکویر په آر ویشل د دې برابر دی په کم خوځښت کې، یو داسې خوځښت چې په ګیڼه کې کیږي او هغه کې د جسم چې کوم دی دا کوم شی چې خوځښت کوي د رفتار نه تیزیږي نه کمیږي. د اکسلریشن د دایرې د سنټر پلوي او د هغې میګنیچیود چې کومي نو موږ د رفتار یا د سپیډ طاقت 2 واخلو په آر یې وویشو، دغه د اکسلریشن مقدار شي. اوس خو د دې اکسلریشن اړخ هر وختې بدلیږي. د هغې وجه دا ده چې کله دی په دې ځای باندې نو د ویلاسیټي په دغه اړخ کې او اکسلریشن خو په کار ده چې دې ته پرپنډیکولري، ځکه چې صرف د اړخ بدلیږي او دغه رفتار نه کمی. او د دې دغه آر دی د دایرې ریډیوس. د مثال په توګه که یو غویی په ګاڼۍ تاویږي
او د دغه غاڼې د غونډانو نه واخلې تر پلیانې پورې دغه کم ریډیس چې د دایرې دا 2 میټره او دا غوی په یو رفتار سره روان دی په 10 میټره دا خو ډېر زیات شو راځئ چې واخلو 2 میټره په یو سکند کې وهي نو تاسو ووایئ چې د دې غویي اکسلریشن به صحیح نو تاسو به وایئ د دې غویي اکسلریشن چې کوم دی هغه د رفتار طاقت 2 او دغه به وویشو د دغه ګیڼۍ یا د پلیانې په ریډیس باندې د رفتار 2 میټره په یو سکند کې د طاقت 2 او د پلیانې ریډیس دی 2 میټره نو دغه غویي کې به اکسلریشن پیدا کیږي 2 میټره په یو سکند کې طاقت 2 اوس که دا غویی تیز شو نو ورسره به اکسلریشن هم سیوا شي که همدغه پلیانۍ که دا غویی تیز شو او د سپیډ یو بل غویی د تاویږي په یو بل سپیډ سره هم به دغه پلیانه باندې په 3 میټره یو سکند کې نو د دغه غویی اکسلریشن به v سکویر divided by r چې زموږ وایو د 3 طاقت 2 په 2 ویشلې 9 په 2 ویشلې دغې نه موږ سره راشي 4 نیم میټره په یو سکند دا به دغه اکسلریشن نو د دې نه دا خو اسانه شو اخره کې تاسو ته ما ویلو چې کوم حساب کتاب د اکسلریشن او د رفتار په منځ کې چې کوم تړون راوځي او د دایرې د ریډیس په منځ کې نه ډېر اساني او په منځ کې میتھمیټیکل چې کوم ډیټیلز کوم د حساب کتاب دغه ډیټیلز هغه پکې لږ زیات خو اخره کې ریزلټ اسان راوځي نو په دې ویډیوز کې تاسو ته ما صرف دا ښودل چې څنګه به د رښتینولي کوو او د دې نه پس به موږ نیوټن لاس شروع کوو